نننۍ ویډیو به زما په بلخ کې چې د طالبانو کم والي سره د مرګړو ووجل شو په هغې باره کې ده او د ملي بیرغ په باره کې او د مکتبونو باره کې د ملي سرود په باره کې به خبرې کوم. هیله ده چې دا ویډیو را سره شیر کړئ. یو خو دا دی چې زما دا پاچا کاموال په نوم باندې فیسبوک یو کم 10 ورځو له بندو تقریبا ریکسیشن پې لګېدلی ویډیو مخکې نه دی راپورټ شوی دی خلکو ته نه ښکاري او دغه شان نور پیجونه مې چې دا 45 ورځو له بند دي نو نه یېرېږو نه ټیټېږو خپله مبارزه به کوو او خپله مبارزې نه وروستو کېږو نه د حق مبارزه د اصلاح په خاطر باندې به دلته نیوکې کوو د جنګ په خلاف باندې خلک یو. اول په بلخ کې چې کوم د مزار شریف کې چې کوم د طالبانو والي و هغه پرون د سره د مرګړو ووژل شو. ګورې زه شخصا خپله د دې شي سخت خلاف یم. زه خفه یم چې دا ولې ووژل شو ځکه په وژلو باندې دا وطن ولاکې افغانستان جوړ کړي. دا 45 کاله کېږو موږ یو بل وژنو څه نتیجه یې ورکړه؟ ته به ما وژنې او زه به تا وژنم موږ هېڅ کم نتیجې ته نه رسو الان کې بدبختۍ طرف ته ځو. نو دا کم یو ښه عمل نه دی. خو زه یو دا خبره کوم چې طالبانو دا زمونږ خبرې جدي نه علي د ولس یعنې زما خبرې نه دا د ولس خبرې جدي نه علي یعنې مغروریت یې اختیار کړی یعنې ملي نه کېږي. اول دا دی چې زه ویم د طالبانو حکومت دا ما لپاره شرم خبره ده چې دوی هم د طالبانو حکومت ځکه چې ولې د افغانانو حکومت ولې د افغانستان حکومت نه ځکه چې ملي نه دی که نه تر څو پورې دا د خلقیانو حکومت او دا د مجاهدینو حکومت او دا د جمهوریتیانو حکومت او دا د طالبانو حکومت خدای رب العالمین دې موږ او تاسې نور داسې کړي چې وایي چې دا د افغانانو حکومت. خو زه دې طالبانو ته وایم چې ورونو تاسې وانې خو دا ټوله دنیا ستړې شوه. دا خبرې تاسو ته ما مخکې کړي کال مخکې مې کړي 8 میاشتې مخکې کړي. زمونږ خبرې سپکې ماله موږ په سپک نظر موږ ته مه ګورئ موږ د افغانستان بچیان یو. افغانستان زموږ مور ده څنګه چې ستاسې حق دی داسې زموږ حق دی. ملي شی دی ولس ته مخه کوي ګنې دا محاذونه دله غټېږي. تاسې ته ما کال مخکې ویلي چې په کم ټریننګ سنټرونو کې مجاهد د ډاکټر نجیب په حکومت په خلاف ټریننګ کوو په هماغه سنټرونو کې بیا طالبان ټریننګ کول د اشرف غني او د کرزي د حکومت په خلاف باندې او اوس په هماغه ټریننګ سنټرونو کې پاکستان صفای درته ویم په هماغه ټریننګ سنټرونو کې تاسو ته جبهات لګیا دي ورځ په ورځ باندې ټریننګ کوي او پاکستان بیا غواړي چې ستاسې حکومت د منځه ویسي. او دا یوازې د مزار شریف د والي خبره نه ده تاسې باندې به نورې حملې کېږي نورې حملې به کېږي. د ولس سره دا فاصله ختمه کړئ ملي شئ وطن د وطن خلکو ته دغه شئ وک کې دی چې دا څه وي دا ولس څه شی غواړي. نو خبره دا ده چې د خدای نه خسته ما ته خو دا اوړی داسې ښه نه ښکاري چې دا اوړی به په افغانستان خدای دې یو بې ګناه یو انسان هم نه وژل کړي خدای دې په افغانستان کې نور وینې نه تویوي. خو همیشه چې یو نظام د منځه ځي او مشکلات پیښیږي هغه نظام ته په هغه نظام کې دننه خلک هغه نظام کې داسې کارونه کوي داسې غلطیانې کوي چې هغه د نظام د چپه کېدلو او د هغې د بدبختۍ سبب ګرځي. بعضې طالبانو ما دلته لیکي چې انشاءالله تر قیامته پورې به د طالبانو حکومت وي. وروره لږ په دې ګریوان کې سوچ وکړه عثماني خلافت نه خو ستاسې حکومت مضبوط نه دی. د ګریټ برټن چې ورته وایي برطانیه په 52 ملکونو ونیوه څه شی دومره پاتې شوه وروس چې دومره غټ څه شی دومره پاتې شو ته خو د هغې نه په قدرت کې نه یي 2 ډرون تیارې چې در باندې راوالوتي او سې مهربانه 10,000 مسلح خلک ستا په مقابل کې ودرېده والله کې په 3 ورځو کې به د حکومت ختم وي. خو لږ ملي شئ. ګوره دغه د بیرغ مسله ده د ملي سرود مسله ده د مکتب مسله ده دا زمونږ بالکل حق دی ځکه د دې 3 رنګه ملي بیرغ لاندې زما پلار وخت تېر کړی زما نیکه وخت تېر کړی والله چې دا ټوله دنیا یو طرف ته شي شخصا د بل طرف ته هم که د سره ومنم نه دی دا حکومت ومنم ولا چې د چرګه خو د ورځې یو هګۍ اچي چې ته 3 د سرو زرو هګۍ واچې او د افغانستان ته چې ګلې ګلزار کې چې 3 رنګه ملي بیرغ نه زما د جینو مکتبونه حقونه هم نه ورکړي ملي سرود نه زه سره نه منم. زه دا زما حق دی او دا یوازې دا خبره نه کوم په میلیونها افغانان په دې خارج کې اوسېږي چې څنګه د ملي بیرغ خپل دغه د تنظیم بیرغ د اماراتو بیرغ دی په دې وانې مني څنګه یې مني په کوم حساب یې مني. او بل موږ سره ذبیح الله مجاهد موږ سره وعده وکړه چې دغه ملي بیرغ مسله حل کوو دا زموږ ملي بیرغ دی. نورو طالبانو ته ویډیوګانې پرتې دي ولې تاسې له دې خبر نه وروسته شئ ولې دا زموږ ملي بیرغ نه منئ ولې د جنکو مکتب نه فعالوئ ولې زموږ ملي سرود نه فعالوئ. اوس چې ذبیح الله مجاهد چې ښایسته پټګۍ والي زه ورته احترام لرم ښایسته ږیره یې پرېښې ده په پښتو خبرې کوي د اسلام خبرې کوي هغه موږ سره وعده کړي دی او هغه د ملي بیرغ باندې اوس هغه خاموشه پاتې دی نور طالبان پرې خاموشه پاتې دي. نو خبره دا ده چې دغه شیانو ته پام وي دشمن درته ناست دی او والله چې دومره پروګرامونه دله په خارج کې جوړېږي
زه سپا سړی یم، همیشه مې سپا ماینس کړی. څومره پروګرامونه چې تاسو له بیا په پاکستان کې تیاریږي، په کوم ځای کې چې تاسو شپې کولې، کوم ځای کې چې مرکزونه ورشئ، خپل هم ښه معلومات لرئ چې په هغه ځای کې اوس څوک تاسو ته ټرینینګ کېږي او ستاسې د نظام په خلاف باندې به ورځ ورځ بغاوت زیاتېږي. که چېرته ولس سره یو ځای شوئ او ولس دغه ما چې شی نه وښوده، د ولس دغه شیانو ته توجه وکړه، نو پاتې به وئ. ګنې یقین وکړئ چې ډېر زر به ستاسې ټغر غونډ شي. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې وینې توی شي، موږ نه غواړو چې افغانستان بیا بدبخته شي، موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې د جنګ د لارې د ټوپک د لارې زموږ نظام بدل شي. موږ غواړو چې اصلاحات راشي او په دغه باندې تاسې فکر وکړئ. نو دغه پېښه باندې چې کوم په مزار شریف کې په والي سره پېښه شوې، موږ خفه یو، د جنګ غوښتونکي نه یو. زما همیشه مبارزه ټولو خلکو ته معلومه ده، خو د جنکو د مکتب نه، د ملي درې رنګه بیرغ نه او د ملي سرود نه په هیڅ قیمت باندې زه یوازې نه، په میلیونهاو افغانان چې تیریږي او د ملي بیرغ نه بل بیرغ مني په ملي بیرغ باندې، د هغې نه به بې غیرته افغان نه. دا ویډیو مخکې شیر کړئ.